شنه غمی واله جلکۍ. تازه باران وریدلی و. د ځنګله له څېړیو او نښترو خوشبو لټېده. د لمر شغلې د غرڅنۍ او غرڅه پر لمدو ښکرونو ځلېدې. غرڅه او غرڅنۍ د ځنګله په لمن کې د شنه چمن د پاسه څرېدل. کله چې لږ ماړه شول له یو بل یې غاړې تاوولې او یو بل یې په ښکرونو سره ګرول. غرڅه ورو د غرڅنۍ ګیډې ته ښکرونه ورنږدې کړل. غرڅنۍ له نازه رمباړه وکړه. غرڅه د غرڅنۍ له ګیډې ښکرونه اخوا کړل او په ناز یې د غرڅنۍ له غاړې غاړه تاوه کړه. غرڅنۍ په ښکرونو کې غرڅه پسې واخیست. غرڅه په شا ورو ورو روان و او د شنه چمن په منځ کې ځان قصدي وغورځاوه. غرڅنۍ له مستۍ په ترپکو شوه. له غرڅه نه په شنه چمن کې ګرده تاو راتاو شوه. غرڅه هم د چمن په منځ کې راپاڅېده. له پاڅېدو سره جوخت د ټوپک ډز شو. غرڅه سوي کړیکه وکړه. له کړیکې سره سم پر شنه چمن را وغورځېده. غرڅنۍ غمجنې کړیکې وکړې. کړیکو یې په ځنګل کې انګازه خوره کړه. انګازه تر لرې لاړه او بیا ورو غلې شوه. غرڅنۍ په تریدلي نظر خپل ملګري غرڅه ته وکتل. د غرڅه وینې د شنو وښو پر سر د باران او شبنم له څاڅکو سره ګډې وې. د غرڅنۍ په سترګو کې اول ځل و چې د ویر او غم رنګ شیندل شوی و. ښکاري په خوشحالۍ د ویشتل شوي غرڅه خواته را روان شو. غرڅنۍ کړیکه وکړه. کړیکه په ځنګل ننوته او ورپسې جوخته غرڅنۍ د ځنګل زړه ته روانه شوه. د ښکاري د ټوپک یوه سره ګولۍ په غرڅنۍ پسې ورغله. ګولۍ د غرڅنۍ په شاتنۍ اوږه لګېدلې وه. غرڅنۍ دا ځل دومره اوچته چیغه وکړه چې ټول ځنګل یې ولړزاوه. کړیکه یې د ځنګله تر هغه بره سره ورسېده. د ځنګله له بره سره د ماشومو کبلیو کړیکې او چیغې را ورسېدې. د غرڅنۍ د ملا شاتنی هډوکی د ښکاري په ګولۍ لګېدلی و. خو بیا یې هم د ماشومو بچیو مینې د زړه زور ورکاوه. په چیغو او ترپکو یې خپلو بچو ته ځان ورساوه. بچو یې د غولانځې په رودلو پیل وکړ. له زخم نه یې پر غولانځه وینې را بهېدې. د رودلو په وخت کې د کبلیو خولې په وینو سرې کېدې. دوه کبلیو خپله مور په ناکرارۍ رودله. زخمی غرڅنۍ یعنی زخمی مور خپلو بچو ته ولاړه وه. کله کله به یې د زخم له درده چیغې کړې. له چیغو سره جوخت به کبلیو د شیدو له رودلو خولې ونیوې. خو بیا به د لوږې زور د شیدو رودلو ته مجبور کړل. کله چې کیسه دې ځای ته ورسېده نو ماشومې غرڅنۍ لکه ترېدلې کبلی د مور په غېږه پورې ځان کلک ونښلاوه. خپلې مور ته یې وویل: مورې، کیسه لږه په دې ځای کې ودروه. زه یوه پوښتنه درنه کوم. مور په مینه وویل: مور دې جار شه، وایه چې څه پوښتنه کوې. ماشومې غرڅنۍ وویل: مورې، د دې کیسې غرڅنۍ تکړه او ښکلې وه، ځکه دې پر ما هم د غرڅنۍ نوم ایښی دی. مور په خندا وویل: هو، بالکل همداسې ده. د دې غرڅنۍ کیسه چې تر اخره واورې نو خپله به پوه شې چې دا څومره ښکلې او تکړه وه. د غره د بانډو د جونګړو له سوریو نه د سپوږمۍ پستې پلوشې جونګړې ته راننوتې وې. قیصه ویونکې مور د غرڅنۍ دوې خویندې او غرڅنۍ لور یې د جونګړې په کونج کې پرتې وې. د غرڅنۍ په لاس کې د خپلې ماشومې خور د زانګو پړی و. کله به چې ماشومې وژړل دې به یې زانګو وزنګوله. که به ماشومه نه غلې کېده له مور نه یاده کړې اللهو للو للو به یې په ماشومه او خواږه غږ ورته ویله. د ناز غوسه به یې پرې وکړه. چوپ شه مماڼې. خو مماڼه نه غلې کېده. هغه وږې وه. د مماڼې مور دوه ځانه وه. د مماڼې لپاره یې په سینه کې شیدې نه وې. د وزې شیدې به یې ورکولې. غرڅنۍ پر مماڼې له نازه غوسه وکړه. شوخکې، زموږ کیسه دې را خرابه کړه. ته صبر چې د وزې په شیدو دې مړه کړم، نو خوله به دې پټه شي. غرڅنۍ د یوې مهربانې مور تمثیل وکړ. مماڼې ته یې شیدې برابرې کړې. په ناز نازي د شیدو خوړلو ته تیاره کړه. مماڼه یې مړه کړه. بیا یې په زانګو کې څملوله. په للو للو یې سر په سر وزنګوله. مماڼې د خوب غاړه پیل کړه او ژر پسې ویده شوه. غرڅنۍ وویل: اوس به مې د خوږې مور په غېږه کې څملم او د غره د غرڅنۍ خوږه کیسه به ترې واورم. غرڅنۍ د خپلې مور پر مړوند سر کېښود. د مور په مړوند کې د سپینو زرو وښی و چې د سپوږمۍ پلوشو تک سپین ځلاوه. د سپوږمۍ پلوشې د مور او لوڼو په مخونو لګېدې. ماشومې غرڅنۍ د مور د لستوڼي پیڅکه د مور د مړوند په وښي کېښوده. وی ویل چې سترګې مې برېښوي. ښه مورې، د ځنګل د غرڅنۍ کیسه وایه. مور ورته وویل: کیسه په دې ځای بس ده. ښه مور دې جار شه. هغه د سپوږمۍ نیمایي اسمان ته راغلې ده. اوس به خوب وکړې. سبا ماخوستن به د کیسې پاتې برخه درته ووایم.
له سپې د داغه راهیسې د ځنګل بلبلې نارې وهلې. د غرڅنۍ مور او پلار لمنځونو ته پاڅېدلي وه. د غرڅنۍ مور تر لمانځه وروسته دعا وکړه. په دعا کې د غرڅنۍ د خویندو او د غرڅنۍ د پلار نومونه واخیستل. د غړکې شاربلو ته کېناسته. غرڅنۍ نیمه ویښه نیمه ویده وه. د غړکې د شاربلو سره د مور د بنګړو شرنګا اورېده. خوږه ورباندې لګېده. د غرڅنۍ مور له غړکې کوچ راټول کړل. په تک سپین دیګي کې کېښودل. له غوجلې نه د غواوو او خوسکیو رمباړې راوتلې. د غرڅنۍ مور اجار اجار رمباړې مجار شم ورته ویل. غرڅنۍ را پاڅېده. سترګې یې موښلې. لاندې د اوبخور غاړې ته لاړه. له هغه ځایه چې راغله مخ او لاسونه یې پاک سوتره مینځلي وه. مور یې د مستو په کټوۍ ډوډۍ ورته میده کړه. غرڅنۍ ډوډۍ وخوړه. لاسونه یې په مستو کړ وه. مور یې ورته وویل دا زما په ټیکرې پاک کړه. غرڅنۍ سر وښوروه. وی ویل نه مورې، موږ ته یې ویلي چې له ډوډۍ مخکې او وروسته به لاسونه پاک او سوتره مینځئ. غرڅنۍ لاسونه پاک او صفا ومینځل. بیا یې په پاکه ټوټه وچ کړل. مور یې مسکه شوه. غرڅنۍ یې په غېږه کې ونیوه. ښکل یې کړه. زما وړوکي ډاکټرې، لا دې 2 ټکي سبق نه دی ویلی، دومره هوښیاره یې. لمر تازه سر وهلی او پلوشي د ګڼ ځنګله د ونو پر سرونو شیندل شوې وې. د ځنګله شنه دره د غرنیو ګلونو له خوشبو ډکه وه. د مرغانو شور او نارې وې. غرڅنۍ د مرغانو اوازونه ایستل. د مور لاس یې نیولی و. موسکه وه. په خلاصه خوله یې هوا سږو ته تېروله. د مور بنګړي به یې کله 1 2 3 شمارل او کله به یې شرنګول. یو ځل یې تندک وخوړ. نږدې راغورځېدلې وه. مور یې ورته وویل لیونۍ، پښو ته ځای ګوره. غرڅنۍ وویل بیړه مې ده چې پلارجان ته مې زر ورسیږو، هسې نه د مکتب را باندې ناوخته شي. د ځنګله له هغه سره د لرګیو د وهلو ټک ټک اورېدل کېده. د لرګیو له ټک ټک سره جوخته د اوښ د بړبړ غږ راته. غرڅنۍ وویل د خړې اوښې غږ دی. د ځنګل په منځ کې په لوړ غږ ټپه پورته شوه او په شاوخوا کې ازانګه خوره شوه. که نصیبونه تور ځنګل وای، ما به دې خپل نصیب ته اور ورکړی ونه. غرڅنۍ وویل دا مې د خوږ پلار غږ دی، ډېر خوږ را باندې لګي. مورې په تا هم ښه لګېږي؟ مور یې له نازه غوسه پرې وکړه. غلی شه لیونۍ. غرڅنۍ او مورې د ځنګله بر سر ته نږدې شول. غرڅنۍ په خوشحالۍ چیغې کړې هغه دی پلار مې، په سره دسمال یې ملا تړلې او د اوښ بار یې هم تیار کړی دی. مور یې وویل هو هغه دی، اوښ یې د بار په منځ کې چوک کړ چې بار به څنګه ورپورته کوو، نه څوک شپون شاوخوا ښکاري او نه کوم اوښبه. غرڅنۍ وویل مورې ته مه خفه کېږه، ما ته یې چل راځي. مور ترخه وخندل. هو لورې، تو خو مې وړه ډاکټره یې، د ناروغۍ د علاج چل هم درځي. مور او لور د اوښ د بار ځای ته راورسېدې. غرڅنۍ غېږه خلاصه کړه. پلار ته یې ټینګه غېږه ورکړه او له غېږې ورکولو سره سم یې په ښه او روښان غږ وویل پلار جانه سلام علیکم. پلار یې غرڅنۍ په غېږه کې ټینګه ونیوه. ښکلې کړه او له ښکلولو سره یې سم ورته وویل وعلیکم سلام، زما وړې ډنګټرې ستړي مه شې. مور یې چې له غرڅنۍ سره د غرڅنۍ د پلار دومره مینه ولیده ورته یې وویل هو همداسې یې نازوه، ځکه خو یو لښکر لوڼې خدای درکړي او پردي کورونه دې پې آباد کړي دي. د غرڅنۍ پلار یو ځل بیا غرڅنۍ ښکل کړه. د ښکلولو له آواز سره یې په لوړ غږ کټ کټ وخندل. خندا یې په ځنګله کې خوره شوه او له شاوخوا ونو یې مرغان والوځول. د غرڅنۍ مور خپل خاوند ته وویل سړیه ناوخته کېږي، دا دې هېڅوک هم نه ښکاري، ونیسئ چې وری اوښ ته ورپورته کړو. له دې خبرې سره د غرڅنۍ مور د اوښ په وري لاسونه کېښودل. خاوند یې د هغې لاس له وري لرې کړ. ښځې ته لیونۍ شوې یې که څه؟ ته لکه چې ما هم د خون څښتن کوې او ځان هم. ښځې وویل خدای مهربان دی، ګوندې هېڅ تاوان هم نه راوړي. سړي په خندا او ناز ورته وویل ته دې خپله ګېډه سمه نشې وړی، بیا راولاړېږي د اوښ وری را سره پورته کوې. غرڅنۍ پوښتنه وکړه پلاره د مور په ګېډه کې مې څه شي دي چې نه شي وړی؟ پلار یو ځل بیا په لوړ غږ کټ کټ وخندل. بیا یې هم خندا په ځنګل کې انګازه وکړه. د غرڅنۍ په ځواب کې وویل وړې ډنګټرې، د مور په ګېډه کې به دې یا ورور وي او یا خور. د غرڅنۍ مور په ناز پر خپل خاوند منت وکړ سړیه ته هیڅ نه شرمېږې، اوس دا خبره هم ورته وکړه چې سبا به د ټولو خلکو په وړاندې راته وایي چې مور خور او ورور کله راته زېږوي. غرڅنۍ د مور پر ګېډه غوږ کېښود. ویې ویل زه غوږ ورته نیسم چې خاندي او که نه.
چې خندای د هلک غوندې ده او که د نجلۍ په شان. مور د غرڅنۍ سر له خپلې ګېډې لرې کړ. ورته یې وویل له پلاره دې ته ډېره بې شرمه یې. لږ ځنډ وشو خو څوک رانغلل چې د اوښ وری اوښ ته ورسره پورته کړي. د غرڅنۍ مور وژړل. سړیه ته ګوره د چا خبره 1 درجن لوڼې دې واده شوې. که دا دې زامن وای اوس به یې د سترګو په رپ کې اوښ ته وری در سره پورته کړی وای. غرڅنۍ د مور ژړا وځوروله. د بکس نه یې کتاب راواخیست. په کتاب کې یو زلمکی اوښ ته په داسې طریقه وری ورپورته کوي چې دواړو انډیو ته یې د لرګي ستنې یعنې دوشاخې لګولې دي. پلار یې چې دا تصویر ولید سر یې پرې خلاص شو. بیا یې خپله لور ښکل کړه. ورته یې وویل مور دې رښتیا وایي چې ته وړه ډنګ یې. له نږدې ونې 4 2 غاښې لرګي راغوڅ کړل. هر یوه انډي ته یې 2 لرګي ولګول. د اوښ د پاسه یې پړی سره وتړه. کله چې وری د اوښ له پاسه ښه برابر کړ نو اوښ یې پورته کړ. د اوښ د ګېډې پړی یې کلک کړ. سړي په فاتحانه انداز خپلې میرمنې ته وویل د غرڅنو مورې دا یوه غرڅنو مې له 10 زامنو هم زیاته ده. د ښځې له سترګو اوښکې روانې وې خو دا ځل یې اوښکې د خوشحالۍ ښکارېدې. د غرڅنۍ پلار غرڅنۍ د اوښ منځ ته ورپورته کړه. د بانډو تر جونګړو پورې د غرڅنۍ مور هم ورسره وه. بیا خپل څپر ته ترې وګرځېده او دوی ته یې په مخه ښه وویل. غرڅنۍ د اوښ په بار کې لاسونه ورته خوځول. مورې ما ته دعا کوه چې له ټولو هلکانو او جنکونو په سبق کې تکړه شم. مورې په مینه ورته وویل زما وړې ډنګټرې زه همیشه دعاوې درته کوم. د غرڅنۍ دوی د بانډو له جونګړو نه د مماڼي ژړا راتله. غرڅنۍ په لوړ غږ وویل مورې خدای پامان بیګا ته به د زخمي غرڅنۍ پاتې کیسه راته وایې چې هیره دې نشي.